کدو بې شمېره ګټې. سلام او نیکې هیلې ښه راغلاست زموږ فیسبوک پاڼې ته او یوټیوب چینل ته. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ. کدو د لومړي ځل لپاره له میلاد څخه 14,000 کاله وړاندې د لومړي ځل لپاره په مکسیکو کې وکرل شو. زیړ کدو چې حلوایي کدو یې هم بولي ژمي او سړو سیمو له سبزیانو څخه دی. دا سبزي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې هم ډیر دي او ښه حاصل هم لري. د کدو یو بوټی کولی شي ان تر 10 کدوانو پورې حاصل ورکړي او د هېواد په هره برخه کې کرل کېدلی شي. زیړ کدو یا حلوایي کدو چې یو مقوي غذا ده د ښکلا د ساتنې او ژر نه زړښت مخه نیسي. دا سبزي د انټي اکسیډنټ مادې خواص لري چې د بدن د پیاوړتیا کې هم مهم رول لري. د پوستکي په ساتنه کې مهم رول لري او له ناروغیو څخه د مخنیوي خواص لرونکی دی. د پوستکي متخصصین هم وایي چې ژیړ یا حلوایي کدو د پوستکي لپاره ډیره ګټوره ده. دا سبزي د A ویټامین لري. دا سبزي چې په ډیره کچه کارتونید لري 10% کولی شي د ځینې سرطاني ناروغیو څخه مخنیوی وکړي. د پوستکي د زیړوالي لامل یې دا دی چې د لمر ضد دی او تر ډیره کولی شي چې د لمر وړاندې مقاومت وکړي او د خپل د دننه مغز تازه وساتي. د کدو زړی یا تخم د دې له امله چې ډیر غوړ دی د مغزو وړتیا د ښه والي لپاره ډیره ګټوره ده او له تاسو سره مرسته کوي چې ښه فکر وکړئ او هم د بدن هډوکو د تراکم لامل کیږي. په دې سبزي کې شته غوړي کولی شي د پوستکي له چملکوالي څخه مخنیوی وکړي. زیړ کدو همدارنګه د پوره اندازه د C ویټامین هم لري. که غواړئ اوږد عمر ولرئ کدو مصرف کړئ. په امریکا کې یو شمېر متخصصین ادعا کړې هغه څوک چې مینه لري کدو وخوري عمر اوږدوي. حلوایي کدو یا زیړ کدو زیړی له منځه وړي او تشې میتیازې ډیروي تبه له منځه وړي. همدارنګه کولی شي سینه نرمه کړي او ټوخی له منځه یوسي. همدارنګه کدو خوړل زړه نرموي. یو شمېر دودیز ډاکټران چې زموږ په ټولنه کې یوناني ډاکټر بولي وایي چې کدو کولی شي غم او غوسه له منځه یوسي او انسان خوشحاله وساتي. کدو د انسان جسمي قوت زیاتوي. که څوک کم خوبه وي کدو خوب راوستونکی دی او کم خوبه انسان کولی شي د کدو په خوړلو سره آرامه خوب ترلاسه کړي. د کدو زړی یا تخم غوړي د بواسیر لپاره ګټور دي. اسلامي ډاکټران ابن سینا ویلي دي چې کدو د سردردي، بېخوبي او عصبي ستړیا لپاره ډیره ګټوره ده. د دې له امله چې کدو په پخولو کې هم اسانه دی نو د کمزورې معدې لپاره ډیره ګټوره ده. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ تر څو وکولای شئ چې زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.